ګورې بچیانو، تاسو مې په دې راوغوښتئ چې د مرګ او ژوند هېڅ پته نه لګي. نو د دې دپاره ما غوښته چې دا کوم مال جایداد دی دا تقسیم کړم. ډېره ښه خبره ده وکړه. دا خبره خو د ما په زړه کې هم وه، خو په خوله مې چې شی نه شو ویلی. خو جایداد خو تقسیموي، خو د جایداد دا مخې د سره خواته مخه او ما ته راکوي، او هغه دوکان چې دی هغه به ما ته راکوي، ځکه چې زه غټ یم، دا غټ زوی یم. وروره دومره حرص مه کوه. جایداد د انصاف په بنیاد تقسیمیږي، نه په خپله خوښه او په مشرولۍ باندې. پلار لا ژوندی دی چې څنګه د دې خوښه وي. ګوره ته څه پوهېږې، څه شي نه خبرې ته دومره کوې وې. پلار تر زحمت ته ما ویسته دی، کار هم ورسره ما کړی دی، خټې هم ورسره ما کړي دي. په دې جایداد کې به هغه ډېر ځای ما ته راکوي، هغه ښه ځای به ما ته راکوي، او هغه د مخې دوکان به ما ته راکوي. پوه شوې که پوه نه شوې؟ بس که یاره، زه ژوندی دلته ناست او تاسو ویش شروع کړی دی. یوازې ستاسو حق خو نه دی؟ هغه خویندې م په یاد دي او که نه دي؟ خوانه د پردي کور د وادونه وکړه، خبره خلاص شوه. هغې پوهېږي، مېړونه پوهېږي، د هغې څه کار دی موږ په حق کې جایداد کې؟ ګوره وروره ګوره، ته ډېر دومره غږېږې چې ګوره زه خو د حق لاره ویم. پلار چې ناست دي اولادونو ته ضرورت نشته ده چې په میراث باندې بحث وکړي. دا د پلار حق دی چې هر چا ته ورکوي، د دې خوښه ده. ګورې ستاسو دا خبرې نه دي، دا د کور د ویجاړۍ تخم دی او میراث د الله حکم دی. دا حق یوازې ستاسو نه دی، ستاسو خویندې هم دې کې حق لري. پلار جانه څنګه چې مخکې وه مقسې به کېږي، چې څنګه ستا خوښه وه مقسې زه در سره منم. نه کوم شکایت لرم او نه د میراث حرص لرم. تم پوه شوې؟ دا د عدل و انصاف خبرې ما ته مه کوئ. زه غټ یم، تا سره مې زحمتونه ویستي دي، باید دا جایداد ډېر ځای ما ته راکړي. خلاص دا خو د شکر ځای دی چې زه په ژوندي ستاسو حق بیلوم. که دا زه نه وې، تاسو به د یو بل وینې څکلی وې او الله ته به زما غاړه بنده وې. ګوره وروره، شتمني نه پاتې کېږي، خو ورورولي پاتې کېږي. که د میراث په بدل کې خپله ورورولي له منځه یوسو، نو دغه ژوند به ډېر تریخ وي، هېڅ معنا او ارزښت نه لري دغه ژوند. الله دې وکړي چې زمونږ ورورولي د شتمنۍ سره پاتې شي. ښه ده، ما وبخه پلار جانه، ما ته بخښنه وکړه، زه به قناعت وکړم. همدا مې غوښته چې مخکې د مرګه زما دا کور د سولې کور شي، نه د جګړې میدان. مال او دولت به بیا هم پیدا شي، خو ورورولي که له لاسه ووځي بیا هیڅ نه پاتې کېږي. خو ځکه له هر څه ورور بهتره دی.